قاري صاحب ښه یې؟ فرید غدیر صاحب تاسو 12 امامه یاست؟ شکر الحمدلله. اصلي مسلمان یم، اصلي د غدیري مسلمان یم. شکر الحمدلله. ښه د تا لسو مراجع ویلي دي چې عایشه رضی الله عنها کافره ده، ته څه پکې وایې؟ خیر هغه خپل ځای کې هغه د ورځ ته بحث کوو، خو تا نه د وخت نه مخکې پوښتنه وکړه که نه، تا نه زه یو پوښتنه کوم. قربان دي سم یو دقیقه. د موږ خپرونې موضوع نن همدا ده، زه د تاسو خپرونې ته نه یم درغلی، په دې باندې خبره کوو، بیا ان شاء الله چې د تا کوم بحث وي په هغه بحث درسره کوم. اوس عائشه رضی الله عنها کافره وه که مسلمانه وه؟ قاري صاحب تا ته زه در وختم که نه، پوښتنې ته در وختم، ته د یوه خبره بار بار کوې که نه، یک یو منټ راکړه ما کوزه ومه میوټ مه کوه، ریکویسټ درته کوم. صحیح شو؟ یعنې په دې باندې بحث نه کوې؟ نه په دې باندې بحث نه کوم، دې نه وروسته بحث کوو. خیر دی، صرف یک منټ یم راکړه. صرف عائشه رضی الله باندې بحث نه کوو. امام صادق علیه السلام د عائشه رضی الله عنها په فتوا ورکوله، ښه کار یې کړی که غلط کار کړی؟ د څه شي فتوا یې ورکړې دی؟ د تا تهذیب الاحکام وګوره، تهذیب الاحکام کې دی یو دقیقه د شیخ طوسی صاحب 5 جلد ده، 104 صفحه ده، مکتبه الشیعه د تاسو خپل کتاب ده. یو کس راغله د حماد په نامه ده، هغه پوښتنه وکړه له امام صادق علیه السلام نه د حج او د عمرې په اړه. امام صادق علیه السلام ورته ویل چې داسې کار وکړه لکه څنګه کار چې عائشه رضی الله عنها کړی ده، یعنی لکه څنګه چې عائشه رضی الله عنها ویلي دي، یعنی د هغې په فتوا ورکړه. دا یې ښه کار کړی که یې غلط کار کړی؟ قاري صاحب زه تا ته در وختلم پوښتنې دپاره، تا ته ما دا نه ویله که نه څه عایشه په باره کې د حضرت عایشه په باره کې بحث کوو چې هغه مسلمانه دی که کافره دی. صحیح دی؟ تا نه زه پوښتنه کوم، یوه حق لرم چې پوښتنه وکړم که نه؟ بېشکه الله دې ته دی بالکل یې لري وکړه. ښه ته د یوه خبره بار بار کوې که نه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پاکه معصومه لور کور باندې حمله نه ده شوې، ته د کوم دلیل څه یې؟ کوم ثبوت څه ته یې؟ فرید غدیر صاحب ماشاءالله هغه صاحب محترمه د تا دپاره که نه 12 هغه صاحب نه امام انسان یم. ښه ماشاءالله الله پاک دې هدایت در نصیب کړي موږ تاسو ټولو ته د قرآن. ښې خبرې وکړه، ښې خبرې داسې به کوم مجلس وکړو، بهترینه پوښتنې دې وکړه. دا موضوع خو زه غواړم چې خوند راکوي، په خدای قسم لکه خوراک سي خوند راکوي. اوس یو خبر 12 امامان خو منې که نه؟ بالکل یې منم، په د ساره سترګو ساره مول د تا دپاره 12 امامان حجت دي که نه؟ بېشکه دا مسأله چې راغلې ده یا چې د فاطمې رضی الله عنها په کور حمله سوې ده یا وهلی سوې ده، خو که نه د امامانو مور د هغو په کور کې دا پېښه سوې ده که نه؟ بېشکه د 12 امامانو کې کوم امام ویلي دي چې د فاطمې رضی الله عنها په کور حمله وسوه او کور یې وسوځېدل او د دې پښتۍ ماتې سولې؟ مهرباني وکړه. خو 12 امامانو به خپل ځای کې ویلي یا نه ویلي، خو د تو کوم کتابونه ډک دي کې د تو صحیح بخاري، د تو کنز الاعمال، د تو کوم کتابونه ډک دي، د تو کتابونه درویغ دي ټوله. یا فرید جان، فرید صاحب د تا دپاره خو د ما کتابونه حجت نه دي، د تا دپاره چې څه حجت دي هغه د تا امامان دي. تاسې کله وخت کې دغه خبره له امامانو راته ثابته کړه او یا دې له خپلو روایاتو یو صحیح روایت باندې راته ثابته کړه، بیا ما ته ووایه فرید جانه، فرید غدیر صاحب چې د تا په کتابونو کې دا واقعه راغلې ده. اوس د تا 12 امامان ته وایې پرېږده، عجیبه خبره نه ده؟ د هغو په کور کې جنګ سوی ده، د هغو مور بیبي وهلی سوي ده، پښتۍ یې ماتې سوي دي، امام علي د هغه کور سړی ده، امام حسن و حسین علیهم الصلاة والسلام د هغه کور خلق دي. ته وایه هغه پرېږده او ته راځې له باړه چنار نه راختاوته یې وایي نه زه د فاطمې رضی الله عنها په شان کې غږېږم. راځه امام علي ویلي، امام حسن حسین باقر زین العابدین صادق وغیره وغیره کوم امام ویلي دي چې صحابه راغلل د ما د فاطمې رضی الله عنها د مور بیبي په کور یې حمله وکړه، د هغې پښتۍ ورماتې کړلې. په خدای قسم دا اوس عمر و ابوبکر و عثمان رضوان الله علیهم اجمعین ټول در سره پرېږدم، راوړه یو امام یې راته ثابته کړه. مهرباني ګوره قاري صاحب زه خو اول دا ریکویسټ راته کوم که نه، زه ډېر ادب سره غږېږم، توهین به نه کوې. خو د پښتۍ مختې توهین مه وایې، زه توهین نه کوم، توهین به نه کوې، د ادب دایرې کې به غږېږي. صحیح دی که نه؟ ادب دایرې کې به غږېږي که نه؟ ته یې چې 12 امامونه ثابت دي، بلکې د تو ټول کتابونه ډک دي، په دې تو کوم صحیح بخاري، صحیح مسلم، د کوم څه لیکل شوي دي دین ته هغه نه درې که څنګه؟ صحیح بخاري دا ده، اول ما ته په دې صحیح البخاري کې راوښیې. راځه مهرباني وکړه. وقاري صاحب که څه کنه د منافقات دي خپل هر شي حدوي کنه، زه توهین ته نه کوم، ته قري پوه شوې که نه؟ د تو کتابونه ډک دي که نه قاري صاحب؟ دا د بخاري دي. مسلمانانو تاسې قضاوت وکړئ. فرید غدیری صاحب راغلل وایي د تا بخاري ترېنه ډکه ده، دا بخاري د پلاس مې ده، دا بخاري د پلاس مې ده. مهرباني وکړئ د زړه سره راځه.
صبر مسلم شریف چیرته دا اصح الكتابين بعد كتاب الله بهترین دوه کتابونه له قران نه ورسته دواړه مې په لاس کې دي فرید غدیری صاحب کدی په دې دواړو کتابونو کې راته وښودله زه دا اوس د ما دا 900 مسلمانان له تا سره رافضیان کېږو اسلام پرېږدو در سره مشرکان کېږو العیاذ بالله راځه په خیر مهرباني وکړه دا دواړه کتابونه مې په لاس کې دي راځه کوم نمبر روایت ده اله قاری صاحب تاسو روایت راوړم تو زه روایت نه تو ته زه روایت راوړم کتاب راته پوښ وکنه فقط بس خپل ځکه منافقت به نه کوي نه صبر اے مسلمانانو چلاقي به نه کوي مسلمانانو ما ورته وویل چې تا لسو مراجع ویلي دي چې عائشه رضی الله عنها کافره ده او امام صادق علیه السلام د عائشه رضی الله عنها په فتوا ورکړه وای دا پرېږده په دې ځنه سره غږیږم وای ما سوال راوړ سوال وای په بخاري او مسلم کې دا روایت راغلی ده دا بخاري او مسلم اوس به چلاقي نه کوي یا وای چې دروغ مې وویل په دې کتابو او یا راته ثابته دروغ نه وایم بالکل دروغ نه وایم بلکې دروغ ته وای ته منافقت دی کنه ته کتاب لاس کې دی پوښ وکړه ته ته معلوم دی ته پوښ ته شیخ الحدیث شیخ الحدیث ته خپل صحیح پته دی ته خپل صحیح پته دی مسلمانانو دا مسلمانانو په توهین ځان خلاصي منافق خبر ډیر مکو دا مسلم شریف دا روایت نمبر وخه یزي مسلمانانو ته په کیمرا کې خیمه کچيري د فاطمه رضی الله عنها هل فکر راغلي او زه ابو بکر او عمر او عثمان ټول صحابه پرېږدم در سره شي کېږم دا بخاري دا نمبر دی روایت وکیا په خدای قسم دا اوس در سره شي کېږم اسلام پرېږدم نمبر دی روایت وخه څه په دې نمبر روایت کې راغلي درازه په خیر مهرباني وکړه ما کوزه قاری سره لګي ما سره بس کوم زاد ابن خپېګم سره تمانس کې مغر نوځه کنه مو قاری سره پښتنه کړی دي چې حمله شوی دی کنه د شوی دا یې سنه صحیح بخاری کې د صحیح بخاری باندې صافي کنه یو منټ تاول چې بخاری او مسلم ټک ته مونږ ته یو روایت وکړه خلاص بلې خواته مزه خبرې مو وګدوا صرف بخاری شریف او مسلم شریف یو روایت وکړه بس خلاص یو دقیقه کریم جان صبر ابابیل جان صبر فرید غدیری صاحب د زړه سره یو دقیقه دا سنن ابي داود د دام سره دا سنن دا سنن نسائی د دام سره کړه زبی در تر دا سنن ترمذی ده دا سنن ابن ماجه ده څونه کتابونه می در تر واخیسه راځه په خیر مهرباني وکړه قال زه قاری سه مو خطوله کنه قاری سه ته کوم استاذی کوي کنه پوښوي کوم چلاکی ته کوي کنه مو د چلاک نو له دا چلاکی ته کوي دا یو قسم ته منافقت دی خاصه ته کوي تو د خپته ته قاری کتابونه ویل دي پوښوي کنه زنه کوم منافقت ظالم نه یم ظالم نه یم بلکې ته حدیث جوړه تک په خپل حقیقت وګي وګورئ سر دا د لسم وارده سي دا خبره د منافقتوب کوي بچو که غیرت لري ایمان در سره وي په بخاری دی دروغ ویل روایت وخیا کدي مور حلال شدید رودلی وي او لمتعين نه يبين شکر دی د متعه تامور کړی دی متعه تامور ولی بده در باندې لګیږي ولی بده در باندې متعه خوري تا په مذهب کې هم د غزنا کوي نو بده ولی در باندې لګیږي ته اره لزدي منافق خبرې کوي چالاقیم زکه در توایم دماغ کتابونه صبر دماغ کتابونه دی وخو د دماغ په کتابونو کې اوس روایت وخه کنه روایت توهین ما کو ته مولا کنه پوښ په توهین ما کو زه سره ادب کې وګړم پوښ ادب سره خګیږي ته زموته مته پوښ کې مته خدای باندې هغه سبب وری اوس کنه پوښ فرید جان چیرې په بخاری کې راغلي څوم نمبر آیات چیرې په مسلم کې راغلي څوم نمبر روایت مهرباني وکړه ته مولا څه زه ته راوړم لکه صبر وکړه 2 منټه مو ته ټیم راکړه زه ته حدیث راوړم بخاری کې راوړم کنز الاعمال یا راوړم ود صبر مسلمانانو په بخاری او مسلم کې د سړي اول ستر دروغ ویلي دي د بوس په بخاری او مسلم کې دا روایت راوړي ورکې 2 دقیقې ټیم ورکې نوري مایک دی بند کړی سی روایت راوړل غږ راوکړه سی روایت راوړل غږ زه ته اوس روایت راوړم کوم زه مو دروغ نه دی ویلي کله شي ته سیمو کې تو کې نه لیکل شي بیا د امام بخاری دروغ ویلي دي کنه لکه صبر 2 منټه ودرې کې زه ورته ځابل موبایل راو 2 منټه ودرې زه بیا دوباره راځم زه تر کې کوم ته مو چاټ پر شات کې نه زما دا 2 منټه ودرې 2 منټه مو ته ټیم راکې زه د حدیث دی موبایل لرو بس هم به ته دوباره درخېږم دا چې راګان راغلي په تخ خبرې علي سي وا دي زړه سره وا ابابیل جان زه اوس دې ته حیران پاتې یم چې دې ما ته وایي چالاقي ما کتاب ورته راخیستلی دی دې ما ته وایي ته چالاقي را سره کوي الله اکبر صحیح بخاری خلاص کړه صحیح بخاری ته سمخ ته خلاص کړه راځه دا بخاری ګوره صحيح البخاري وهي الأمر دي صحيح البخاري باب غزوة خيبر كتاب المغازي حديث نمبر 4241 يو دقيقة
مهرباني وکړه. خو اوس یې پړاو کړه، اوس ته قاري اوس یې پړاو کړه، دې کې څه لیکلی شي؟ او دی الله بنده. خو اول خو دا روایت امام بخاري رحمه الله د میراث په اړه باندې راوړی. کسې که نه کسې استادي به نه کوې که نه، خو ته د مور چلو کې که نه استادي به نه کوې قاري صاحب. ما ته راغللې وای په بخاري کې راغلی دي چې د فاطمې رضی الله عنها په کور حمله سوې ده. شوی دی که اوس دې کې ته شک کوې، اوس دې کې ته شک کوې، اوس دې کې ته شک کوې، ته اوس کسې که نه. دا روایت خو ماته معلوم ده دا خو د حملې نه ده، دا خو د میراث ده. په دې الله بنده خو میراث یې خوړلی شوی دی که نه، غصب شوی دی که نه. د میراث مسالې هم یو ده. فرید غدیر صاحب ګوره دې صاحب دا مسلمانان ټول دا زر کسه مسلمانان ټول شاهدان ول چې راغلي چې په دې بخاري کې زه درته ثابتوم چې صحابه و د فاطمې رضی الله عنها په کور حمله کړې او دا یې وهلې ده د دې ټولو مسلمانانو په مخ. دا اوس د ما په لاس کې بخاري ده، تا په دې بخاري کې روایت راوړل يحيى ابن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن هشام عن عروة عن عائشة أن فاطمة عليها السلام بنت النبي صلى الله عليه وسلم أرسلت إلى أبي بكر تسأله ميراثها من رسول الله. تمت دا روایت خو په میراث کې ده و قربان دي سم. زه د ما ته مسأله د فاطمې رضی الله عنها په کور حمله، په کور سوځول او د هغې پختۍ ماتېدل، په دې باندې د ما ته خبر ده. وروسته میراث ته هم درته راځم، په الله قسم درته راځم. اوس په بخاري کې په مسلم کې دا روایت ما ته وښیل چې ابوبکر راغلل د فاطمې په کور حمله وکړه، عمر راغلل فاطمه رضی الله عنها یې ووهله او د هغې پختۍ یې ورماتې کړلې. چالاقي مه کوه، د ما خبرې نه هېرېږي. دا ټولو مسلمانانو په مخ کې درته وایم چې راځه په خیر مهرباني وکړه. علي تو ته مو وویله که نه، تو ته مو وویله چې زه تا ته حدیث راوړم پوه شوې که نه. خیر دی دا حدیث به ته راوړم، دا حدیث دا به تو خپل کتاب نه زه راوړم پوه شوې که نه، ایمو کتاب نه دا به تو خپل کتاب نه، کنز الاعمال نه به ته راوړم پوه شوې، کتاب خلافه مال عماره دې نه به ته راوړم پوه شوې، صحیح بخاري نه به ته راوړم که نه. ته که هر څومره کوشش وکړې که بخاري هر څومره چلاکي وکړې که نه، د صحابو بچی ځان بولې که نه، خو ته د هغوی جرم ته نه شي پناه کوی. خدای منې که هر څومره فرید غدیر صاحب تقریر مه کوه، خطبه دلته مه وایه. فرید غدیر صاحب 3 دقیقې وخت ودرې مسلمانانو وکسه د دې مسلمانانو په مخ کې د 3 دقیقې وخت رانه وغوښتل، 5 وخت درکړل، 5 دقیقې وخت درکړل. په دې 5 دقیقو کې تا ویل چې زه په بخاري کې درته راوړم چې صحابه او د فاطمې رضی الله عنها په کور حمله کړې ده. بخاري مې په لاس کې ده، مسلم مې په لاس کې ده، او ما درته ویل چې موږ ټول در سره شیعګان کېږو. اوس ته لاړلې میراث سړی مو نشته ذرات، سړی مو شکر دی مو خپله ډېر مو هندوانو ته ذرات نه لرو یا خدایانو ته یو ښه صحیح ده وکسه الحمدلله مسلمانان اوس ولې تختې وې بلې خواته. په بخاري کې دې وویل چې زه په بخاري کې دا روایت درته راوړم، په بخاري کې دا روایت درته راوړم چې صحابه او د فاطمې رضی الله عنها په کور حمله کړې دي، پختې یې ورماتې کړې دي. مهرباني وکړه چیرته د بخاري او مسلم کې دا روایت مهرباني زه تاسو راوړم. وقاري صاحب که رښتیا د پښتون وی که نه څه شي دپاره درکړل؟ دا 5 دقیقې وخت مو د څه شي دپاره درکړل؟ لاړلې وایي زه درته راوړم، 2 دقیقې وخت درپسې راوړي. مهرباني وکړه تو ته زه حدیث راوړم ته ولې ډارېږې، ولې دوره بوزدلی ته ته یې څه ادب غږیږه ته شرم نه لرې غټه غای تا وایي زه روایت راوړم بخاري شریف دې دروغ وویلو که رښتیا ایمان لري غیرت لري خو روایت راوړه یو ځای بل ځای ولې ټوکونه وهي اوس لاړې میراث قاري صاحب زه به د اخري خبره کوم ډارېږې ولې ته کوم ځای کې نو څونه ټایم کې راوړی شي ولې څونه ټایم کې راوړی شي یو دقیقه فرید غدیر سي وای اورم وای کانه د زړه سره تا وویل چې زه له بخاري او له مسلم نه دا روایت راوړم. کانه ودې ویل کړي ونه د مسلمانانو په مخ کې ودې ویل کنه بالکل اوس دې راوړل کنه ته ته مو ولې زه راوړم ته خو یو حدیث نه بلکې د کانه را دي نه وړل کانه اوس مې نه راوړل صحیح اوس د ما سوال له کانه دا ده له 12 امامانو یوه خبره راته راوړه، دا خبره نوره واضحه ده. د 12 امامانو خبره زم در سره منم تیم منې. دا 12 امامانو کې کوم امام ویلی دی چې د فاطمې رضی الله عنها په کور حمله وسوه او د هغې پختې ماتې شول، د هغې کور وسوځېدل. اسانه مسله ده، ودې زړه سره بخاري ته هم ضرورت نشته، مسلم ته هم نشته، بحار الانوار ته هم نشته، یو کتاب ته نشته. ته له دې 12 امامانو وا فرید غدیري صاحب د زړه وقاري صاحب ته مو وویل که ته قاري یې پوه شوې که ته ته زه احترام لرم، دې ته توهین نه کوم، ته توهین وکړلو د بیبي او ما نه وکړلو. ته 12 امامان پرېږده
هغه یې دروغ ولې وایي دروغ ولې وایي چا توهین وکړ نه ته دا دروغ ولې وایي څه نه خدای ډارېږي که نه الله منې دا دروغ ولې وایي د څه شي توهین مو وکړ د څه شي توهین څو څومره توهین وکړ پښتۍ مو ته ما ته کله متعې نه یې پیدا نو متعه په تا ولې بده لګېږي ستا په دا اوس څه په ګډو وډو سر ده او د الله بنده د ما په خبره پوهېږې که نه پوهېږې د ما سوال اسانه ده مه تخته ما راپورته شه دلته اوس دې والله که پرېږدمه د فاطمة الزهرا رضی الله عنها په کور دغه کس وویل چې زه له بخاري او له مسلم دا روایت درته راوړم اوس دا کس راغی په میراث باندې راغله د میراث روایت یې راته راوړل زه د ما مسأله تا پوښتنه او د الله بنده میک ما بندو خبرې ته غوږ اچوه کنه د تا دپاره خو د ما د اهل سنت والجماعت یو کتاب هم کنه حجت نسته کنه نشته بالکل تابس راځه یوه خبره وکړو چې ځانونه پوهه کړو د تا دپاره خو د زړه سره حجت کنه خپل امامان دي کنه شکر په سر سترګو تابس په سر سترګو الله دې له ټولو اهل بیتو راضي سي الله دې له امام علي او له امام حسن او حسین د جنت د ځوانانو سردارانو نه راضي سي الله دې موږ حشر له دوی سره په ورځ د قیامت وکړي اوس غوږ سه دغه حمله چې صحابه وکړې ده دا کنه د علي رضی الله عنه په کور سوي ده کنه بالکل دا کنه د امام حسن د امام حسین علیهم الصلاة والسلام په کور سوي ده کنه دا د زینب علیها السلام او دا د ام کلثوم علیها السلام په کور دا حمله سوي ده چې د فاطمې رضی الله عنها لورانې دي کنه صحیح اوس له همدغو امامانو نه په خپلو ټول مذهب کې دي یو روایت راته وښیه چې دې امامانو ویلي دي چې صحابه و د ما په کور حمله وکړه مهرباني اسانه مسله د زړه سره دلیل هم امام هم د تا ده د تا دپاره حجت هم ده هر څه مسأله خلاصه ده د سر په سترګو یې په الله قسم در سره منم یو روایت ته د 12 امامانو راته وښیه چې یو امام دی ویلي وي چې صحابه راغلل د فاطمې رضی الله عنها په کور حمله وکړه خلاصه سوه خبره و قربان دي سي مهرباني قاری صاحب تو ته ما اول ولیکنه تو ته ما اول صدای در وخت تر ما تو د پاره چا خبره امام ته نه دي ضروري چې تو ته امام نه غواړم تو ته زمو خپل کتاب نه ضروري ده تاسو خو ضروري ده قرآن ورسته تو ته خپل صحیح بخاری مطابق دی کنه دی کنه تی مانی کنه وایم چې وی خیراته خو درته وایم چې وی خیراته ولې نه خیر خیامته کنه ودرګه نور هر شي ته خیام پس ته منافقت نه کوي ته منافقت نه کوي ته استادی نه کوي خوش بکنه تو نه زمو زور راشي کې منافقت دي تاسو کار منافقت دي مو کار نه د خدای په فضل سره ځکه موږ ته الله کتاب را لېږلی قرآن بیا وروسته صحیح کتابونه لرو له قرآن نه وروسته ته په ټول مذهب کې 2 ورقې صحیح کتاب نه لرې منافقت تاسو کوئ موږ د منافقت خلق نه یو خبره اوس کوه را سره بیا ګوره بخاري ته راغی په بخاري کې روایت راته ښایي مهرباني منافقت تعالی کوي کنه کوم شی تو کتاب کې لیکل شوی کنه کله ته کتاب یې کنه لګي صحیح نه قاری صاحب ته شیخ الحدیث زونه جوړ شیخ الحدیث زونه ما جوړ کنه قاری صاحب ته خلک وخیږي ته تقریر ما کوه روایت وخی تقریر ما کوه روایت وخی نو روایت خو متوخه خیالو کنه د توخه خیالو کنه هغه خو دې میراث ته خدای دې بي خو بنیادونه بس میراث او وهل هغه به توخه نن گزارو هغه به زره 2 دقیقې وخت غواړي هغه 15 ورکې وخت ګیره د لګا من ځاو ګرانه یو دغه خبره ته کوي خبره زوب صحیح پرک صاحب دا بل هغه دیم را مخکې کټول یو ځای راسي دا به اوس په توهین ځان دا د دوی مذهب خو همدا داسې توهین اوس په نه کوو امام مذهب شکر صفا مذهب دی کوش مو توهین نه کوو توهین اول تو توهین دی مکه فتون دا بار منافقت خبره کې منافقت خو ته کې په بخاری شریف دي دروغ ویلو حدیث درانه وړه اوس بیا لاړې میراث ته ودرېږه لك صبر وكذا انا هلا حديث هلا صحه هلا صحه دا خو تاسو یو بل ځای ټوپونه وهي لکه کربوړی لکه چت کوي یو دی حال دا وسوبه لا لك صاحب خبره ته دا وسوبه روایت راوړه 15 دقیقې پرې روایت راوړه خطبه مو او چشمکې مو خپلو پیسو اخیستلې د متعین په پیسو مو نه دی اخیست مهرباني وکړه ذاتیاتو ته ولې ځي ولې شرم نه لري ولې حیا نه لري یو مې په چشمکو غږیږي بل مې په ګلانو غږیږي بل مې په پټکي غږیږي بل مې په څه شي غږیږي ذاتیاتو ته ولې ځي نرسه دلیل راوړه که غیرت لري دلیل کې زور راسره وه مهرباني وکړه ځکه خو دې کنه که تاسو نه وي کنه موږ چوپ دا دا جواب روایت بخاري کې
چا سړي دی ځکه نه هغه د تخیل خبر ته وایي نه مو په دې میوټ کولو ادب او انسانیت زده کړی هغه خبرې لزان سره کوي شکر دی مو مذهب دی غدیر مذهب دی باندې سمې غواړو دا پنځه خبرې مو نه غواړو مې راته کوي هغه باندې یا وې تړي په زنجیر باندې روایت راړو په روایت وغږی نور خبرې دې موږ څه کوو ضرورت دي تا نور خبرو ته نه لرو چې وایو حدیث د تخیل به پیر چشمو کې د غړ ودروم به چیر کې دا به تا کوي کنه دا توهین به تا کوي کنه دا تاسو کار دی کنه دا یا تاسو کار توهین دی نه کینو بیا خو شیانه ده تاسې وګورئ اخیر په توهین ځان خلاص کړل ومو لیدل ما خو یوه کنځله واورېده الله اعلم چې تاسې به څونه اورېدلي او په سر کې یو عادت دا دي دوی اغاګان دي تاسې د مؤمن په قبضه کې یاست په والله ټوله دنیا به در باندې را سرخوم داسې